د دنیا په تاریخ کې یو داسې موبایل چې هغه به تاسو چارج ته نږدئ، هغه به چې تاسو له فری انټرنیټ درکوي، تاسو به پکې سیم نږدئ، مکمل طور باندې به هر څه فری. نو ملګرو هغه کسانو دپاره ډېره زیاته خوشخبري ده کومه چې هټسپاټو ته ناست دي، نو د هغوی دپاره ډېره زیاته خوشخبري ده او د دې ټولو دپاره خوشخبري ده چې کوم کسان چې دي نو هغه پاکستان کې ناست او نیټ کار نه کوي، نو دوی دپاره یو نوی موبایل لانچ کوي چې هغه ایلن مسک چې دی د هغه موبایل نوم دی پی آی موبایل، هغه نوم دی پی آی موبایل، او دغه به د سټار لینک په ذریعه باندې کنیکټ کېږي، ډایرکټ به کنیکټ کېږي. دا نه دی چې حکومت به نیټ بند کړي نو هغه به کار نه کوي، به اټومیټیکلي کار کوي ملګرو، او هغه به دومره تیز کار کوي که نه 100 MB پی اس به هغه کار کوي، 100 MB پی اس به هغه کار کوي ملګرو، او تاسو له به فری انټرنیټ درکوي، هغه به ډایرکټ چې دی نو سټار لینک په ذریعه باندې کنیکټ کېږي، نو تاسو ته به سیم ضرورت نشي چې تاسو به پکې سیم نه ورکړئ، او هغه چې چارج کېږي ملګرو که چېرته تاسو اوس د نمبر نه به هم چارج کېږي، د چارج ځای به پکې نه چې تاسو به چارجر به راخلئ او هغه به د بجلۍ نه چارج کوئ، هغه به اټومیټیکلي چې چېرته رڼا وي نو د هغه نه به چارج کېږي، یا چېرته بلب لګېدلی وي د هغه نه به چارج کېږي، او بالکل د نمبر نه به چارج کېږي. نو د ټولو لپاره خوشخبري خبر دی، خو دا په 2025 په آخر کې دا موبایل چې دی نو لانچ کېږي او دا به دنیا ته راوځي، او د دې ریټ به تقریبا د $100 نه واله د $1000 پورې به وي، د $100 نه واله د $1000 په دې منځ کې به دې ریټ وي، او دا په هر ځای کې کار کوي، داسې مسله نشته چې بره څومره ځي او څومره کښته په ځمکه کې ځي، نو دا په هر ځای کې کار کوي، دغه مسله به پکې نه وي. او ایلن مسک دا خبره کوي که نه په 2050 کې چې دی نو زه به ټولې دنیا له چې دی نو فری نیټ ورکوم، وایي په دې باندې کار دومره تیز شروع دی که نه چې په دې باندې موږ به 2050 پورې چې دی نو دا به موږ فری دنیا له فری نیټ ورکوو، د نیټ مسله به نه وي، د ایشو به نه وي، مکمل طور باندې فری. او بل طرف ته په ټول دنیا له فری انټرنیټ ورکوو، او اوس په امریکا کې ځای نو 6G راوتی دی چې هغه په 1 سیکنډ کې چې دی نو تقریبا 15 فلمونه ډاونلوډ کوي، موږ له خو دلته زړه وخوړو، دلته چې دی نو نیټ کار نه کوي، کله جلوس یو کله جلسي یو کله یو څه یو کله بل څه، د هغه په وجه باندې دلته د نیټ ډېر زیات مشکلات دي. نو ټول لپاره خوشخبري هم ده ځکه چې دا موبایل کله راوځي نو تاسو ته به نه د انټرنیټ مسله وي، نه به درته چارجنګ مسله وي، دلته چې نو نیټ کار کوي نو یا پکې چارجنګ داسې نه وي، نو دغه مسلې مکمل طور باندې ختمه شوې، اټومیټیکلي به ستاسو موبایل چې دی نو هغه به چارج کېږي د رڼا په ذریعه باندې، د بلب نه به چارج کېږي، بل څه رڼا وي، خو دا قصه به پکې نه وي چې دا چارج ته ګورو چارج نشته بجلي نشته، دغه قصه به پکې بالکل نه وي، د نمبر نه به هم چارج کېږي، په هغه کې به یې داسې سیسټم کړی. نو ډېر د خوشخبرۍ خبر دی ځکه چې ایلن مسک وایي که نه وایي چې دغه موبایل لاغی که نه په 2025 اخره کې، نو په 2050 کې موږ داسې سیسټم کوو که نه چې موږ به ټوله دنیا له فری انټرنیټ ورکوو، دا انټرنیټ نه دی مکمل طور باندې به دا فری دی دنیا ته. که نن سبا که تاسو سوچ وکړئ انټرنیټ ډېره زیاته مسله ده په پاکستان کې، نه سیس کولوئ نه ویډیو چلوئ، په واتساپ باندې چاته میسج کوئ میسج نه ځي، نو انشاءالله دغه موبایل چې راشي نو بیا به تاسو ته دغه مسله نه وي، که حکومت نیټ بندوي جو بندوي دي، بیا به تاسو ته نه د سیم مسله وي، سیم ضرورت وي، او نه به درته د انټرنیټ ضرورت وي، مکمل طور باندې به فری انټرنیټ درته میلاویږي، نه به درته موبایل چارجنګ ختموي، مکمل طور باندې شپه ورځ بیا ګورئ څه مسله به تاسو ته نه وي. دا ایلن مسک چې دی نو دا نوی موبایل چې دی نو لانچ کوي په 2025 کې اخر کې به دا راځي، وخت پکې اوس هم خو پوره دی او دومره ټایم پکې اوس هم نشته دی، خو که تاسو سوچ وکړئ دا 2025 شروع کېدو والا دی، 2 میاشتې ورته پاتې، د هغه نه پس 2025 په اخر کې به دا موبایل لانچ کېږي. په کمنټ کې ضرور ولیکئ تاسو د دې موبایل په باره کې څه وایئ، هاټسپاټ والا لپاره مزید ځکه چې فری انټرنیټ ورته پرووایډ کېږي، څه مسله به ورته بیانوي.